بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، په ساينس یا فزیکس کې یو نظریه موجوده ده چې هغې ته ویل کېږي جنرال ریلیټیویټي تیوري. دوی وایي چې the time should pass slower near the object more massive than earth. کله چې یو جسم له ځمکې څخه غټیږي نو وخت باید هلته په کراره تیر شي. دوی وایي clocks run slower in stronger gravitational force. څومره چې د جاذبې قوه زیاتیږي ساعت هغومره په کراره حرکت کوي. نو دوی وایي چې چون جنت او جهنم له ځمکې څخه څو چنده لوی دي نو هلته باید وخت د ځمکې په نسبت په کراره تیر شي. نو ګرانو ملګرو، د یو مسلمان په حیث موږ وایو چې دا هم هغه څه دي چې الله رب العزت یې په قرآن کریم کې فرمایي. یعنی د دوی د جنرال ریلیټیویټي تیوري هغه څه دي کوم چې الله رب العزت د سورة الحج په 40 آیات کې فرمایي. الله رب العزت فرمایي ای محمده، دا خلک په تا توندي کوي چې عذاب راشي او الله تعالی هیڅ کله له خپلې وعدې څخه نه تیریږي او بېشکه ستا د رب یوه ورځ دومره ده لکه تاسې چې 1000 کلونه شمیرئ. دلته الله رب العزت د کفارو سره همدا وعده کوي چې په جهنم کې به ستاسې د یوې ورځې عذاب دومره اوږد وي چې د ځمکې د 1000 کلونو سره به برابر وي. نو د قرآن کریم د وینا په اساس په ځمکه کې وخت نسبت جنت او جهنم ته په تیزۍ سره تیریږي، بالکل هغه رنګ څه ډول چې د جنرال ریلیټیویټي نظریه وایي، یعنی د غټ جسم ترڅنګ وخت په سستۍ یا په کراره سره تیریږي. او لکه څنګه چې جنت او جهنم له ځمکې څخه څو چنده لوی دي نو باید هلته هم وخت د ځمکې په نسبت په کراره تیر شي. د دې ترڅنګ لکه څرنګه چې د الله رب العزت عرش تر ټولو ستر او لوی دی نو هلته باید وخت نور هم په کراره تیر شي. یعنی لکه څرنګه چې جنت او جهنم له ځمکې څخه لوی دي او هلته د ځمکې په نسبت وخت په کراره تیریږي، نو اوس چې د الله رب العزت عرش له جنت او جهنم څخه هم لوی دی نو باید هلته وخت له جنت او جهنم څخه هم په کراره تیر شي. د دې ځواب هم الله رب العزت په قرآن کریم کې ذکر کړی دی، خو لومړی د ساينس یوه نظریه له تاسې سره شریکوو. ساينس وایي چې یونیورس یا مخلوقات 14.7 بلیون کلونه پخوا پیدا کړی شوي دي او زموږ کهکشان یا سولر سیستم یعنی لمر، ځمکه او شاوخوا سیارې 4.15 بلیون کلونه پخوا پیدا کړی شوي دي. اوس راځو قرآن کریم ته چې قرآن کریم د دې په اړه څه وایي. الله رب العزت د سورة الاعراف په 54 آیات کې فرمایي بېشکه ستاسې رب الله هغه ذات دی چې ځمکه او اسمانونه یې په 6 ورځو کې پیدا کړي دي. بیا الله رب العزت د سورة حامیم السجده له 9 نه تر 12 آیاتونو کې فرمایي ووایه ای محمده، آیا تاسو کافر کېږئ په هغه ذات چې پیدا کړې یې ده ځمکه په 2 ورځو کې او ګرځوئ تاسې له هغه سره شریکان؟ همدا د رب د مخلوقاتو او وی ګرځول په هغه کې غرونه له پاس څخه او برکت یې واچو په هغه کې او ټول د ضرورت شیان یې پکې په 4 ورځو کې برابر کړل، کوم چې برابر دي د غوښتونکو لپاره. او بیا اسمان ته یې اراده وکړه او دغه وخت هغه لوګي و، نو وی ویل اسمان او ځمکې ته چې راشي په خوښۍ یا ناخوښۍ سره. دواړو وویل موږ راغلو په خوښۍ سره. نو بیا جوړ یې کړل 7 اسمانونه په 2 ورځو کې. نو ګرانو ملګرو، الله رب العزت ځمکه 7 اسمانونه او د هغوی ترمنځ ټول شیان په 6 ورځو کې پیدا کړل. خو زموږ او ستاسې او یا هم د ساينس په حساب دغه 6 ورځې له 14.7 بلیون کلونو سره برابرېږي. که چیرې موږ 14.7 بلیون کلونه په 6 تقسیم کړو نو ځواب یې 2.28 بلیون کلونه کیږي، یعنی یوه ورځ 2.28 بلیون کلونه کیږي.
او که د قران کریم د وینا په اساس چې دنیا په 2 ورځو کې پیدا کړی شوې ده او 2.28 بلیون سره ضرب کړو، نه ځواب یې راځي 4.517 بلیون کلونه، کوم چې اوسنی ساينس د ځمکې او یا هم زموږ د سولر سیستم عمر ښيي.